پردی ناول دی د ایمل پسرلي تیر شوي کال دا ناول کلاسیک خپرونده ټولنه جلال آباد چاپ کړی دی. ایمل پسرلي دې ناول کې هغه ستونزې بیان کړي دي، کومې ستونزې چې داسې باسواده افغانانو سره، تعلیم یافته افغانانو سره، هنرمند افغانانو سره راپېښې شوې کله چې د کابل سقوط شو. دا کابل نه د راوتلو یا افغانستان نه د راوتلو او بیا داسې یو محفوظ ځای کې د استوګنې دپاره چې کوم مشکل سره دی مخ شو، کوم مشکل یې وګالل، دغه مشکل په دې ناول کې پردی، په دې ناول کې ډېر ښکلې طریقې سره، ډېر دقت سره، ډېر داسې باریکۍ بیان کړي دي. د ده کردارونو کې یو افغان ډاکټر دی کوم چې د یو بل ډاکټر چې د هغه هم صنفي پاتې شوی و پېښور کې، د هغه په معرفت د ډي خان کې د پاړپور په تحصیل کې په یو کلي کې آباد شي چې څوک یې ونه پېژني، ځکه چې اسناد نه لري، ویزه نه لري، که نه تذکره نه لري، شناختي کارډ نه لري، نو چې دلته لږ ساعت یو پټ ځای ومومي او د هغه ځای نه بیا یو بل ملک ته لاړ شي، امریکې ته یا یورپ ته لاړ شي. د دې دپاره د دې کلي کې یو کلینیک چلول شروع کړي. بیا د دې کلي کې چونکې یو جاګیرداري ده، دلته یو راجا دی، یو خان دی چې هغه د کلي ټوله ځمکه د هغه ملکیت لري، نو یو قسمه دا خلک هم د هغه ملکیت لري. بیا د خلکو ترمنځ خپلو کې تعلق څه دی، بیا د راجا او د خلکو ترمنځ تعلق څه دی، بیا هغه کلي کې رواجونه څه دي، بیا هغه کلي کې ستونزې څه دي. بیا انسان چې دومره ناتوانه شي، دومره بېوزله شي، دومره بې شتمنۍ شي، نو هغه څنګه ژوند کوي، هغه باندې کوم قسمه بیماری راځي، بیا د هغه ذاتي ژوند، د هغه جنسي ژوند، د هغه ټولنیز ژوند، د هغه احساس، د هغه قدر و قیمت، هغه تر څو پورې راپروزي او څنګه راپروزي. په دې ناول کې ایمل پسرلي یو غاړې ته خو کردارونه بیخي ټول داسې کردارونه دي چې تاسو ورته غونډ کردارونه ویلی شي چې هغې ارتقا کوي او ډېر ښه طریقې سره په مخکې ځي. او دویم دا چې هغه ماحول او صحنه یې کومه برابره کړې ده او د هغې کومې باریکۍ او دقت سره بیان کړي دي او څنګه ژبه کې بیان کړي دي، نو دا هم ډېر لوی هنر او فن غواړي. نو ایمل پسرلي د کردارنګارۍ د کردار د جوړولو هنر هم په دې کې ښه په کار راوستی دی او د صحنې جوړولو هنر هم ښه ډېر په کار راوستی دی. نو دا ناول ماته ښکاري چې پښتو ادب کې یو ډېره لویه شتمني ده، یو ډېره لویه اضافه ده، او دا د آرټ، د پښتو آرټ کې، د ناول آرټ کې هم یو لویه اضافه ده. دا پښتو ادب کې هم اضافه ده او د ناول آرټ کې هم یو ډېره لویه اضافه ده. نو ماته ښکاري چې په داسې موضوع چې بیخي اوسنۍ موضوع ده، په هغې باندې داسې یو کیسه او هغه کیسه کې یو داسې تلوسه چې یو وار سړی دا ناول شروع کړي، پیل کړي، نو زما خیال دی چې تر اخیره پورې ترې نه سر نشي پورته کولی. دومره لویه تلوسه ده، دومره لوی سسپنس دی دې کیسه کې. نو کیسه او د هغې پلاټ او د هغې کردارونه، د هغې صحنه، دا ټول دا ثابتوي چې ایمل پسرلي د فن او د هنر یو ډېره اعلی نمونه تخلیق کړې ده.